ښکار تا ته کېږي چې تا احرام تړلی وي او تا د پاره ښکار وشي نو دا به هم نه خورې دا هم حرام دی ومن قتله او څوک چې مړ کی هغه ښکار قتل کی هغه منکم استاسنا متعمدا قصدا فجزاء بدل د هغه مثل ما پشان د هغه ده قتل یعنی هغه وجلی شوی چې کم قتل شوی ده من النعم د څارونه يحكم فیصله وکي فیصله دی وکي به د هغه زوا عدل د انصاف کون کی دو کسان منکم استاسنا یعنی تا چې کوم شیخ کار کړی دی او په احرام کې وي یو دوه کسان دي منصفان چې پوېږي ادي وي چې څومره قیمتي کېدلی شي مثلا ګډه یا بيزره یا بل یو شی تا هغه کړی د ښکار او د هرن په صورت کې یا د نور او دغه اندازه بولګي چې مثلا د دې 100 روپۍ کېدلی شي نو بس 100 ورکړ چر دې کړی دی دغه اندازه دی ولګي بس هغه ورکي دوه کسان منصفان به فیصله وکي منکم استاسنا هديا بطور قربانی بطور هدیه بالغ الكعبه چې رسیږي په کعبه ته دا جرمانه په مینا کې وي د کعبه د پاره بو یغې د پاره دلته نه او کفاره او یا کفاره دا طعام روټي ورکول مساکین مسکینانو ته او عدل یا په برابر د ذالک د دې د صيامن روزي ليذوق د دې پاره چې اوسکی وبال امره سزا د خپل کار وبال د خپل کار ځکه چې جرم کړی دی نه سزا پکار ده نو سزا یې دغه ده او دا کم شی چې ور باندې راغی د الته مکی کې علالای عف الله معاف کړی دی الله تعالی عما اغا سلف چې مخکې تیر شوی دي ومن او څوک عاده چې عاده کوي دوباره کوي فینتقم الله نو بدل بو اخلی الله تعالی منه د اغینا والله او الله تعالی عزیز زورور دی ذو انتقام خوند بدلې دی یعنی بدل غستې شي په بدل قادر دی او حل حلال کړي شوی دی لکم تاسو د پاره سوید البحر دریاب ښکار د دریاب په دریاب کې ښکار کوئی ماغي وغیرہ نشي دا حلال دي وطعامه او خوراک د هغه متاعا دا سامان دی فائدہ ده لکم تاسو د پاره وللسیارتی او د پاره د مسافرو وحرم او حرام کړي شوی دی علیکم پتا سو باندې سوید البر ښکار د وچی ما دمتم څومره پوری چې وای تاسو حرمن په احرام کې وتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه الذي الله غزات الیه چغه طرف ته تحشرون تاسو به جمع کولای شي انده الله کتاب د قران او څومره بهترین په موږ تاسو باندې برابر ده او حق ته بار وخت ثابت ته الله تعالی د وجه ښکار حرام کړی دی او بو ښکار نه حرام کړی او بو سفر په کشتیانو کې کی او دا د کشتیانو سفر په شپه ګورځي او یعنی کله کله په میاشتو باندې شي وګت شي د دریاب د وجنه د حالات د وجنه خو بهرال کم از کم په ورځو تعداد کې خامخا ده او دلته غلا و غیره تا چې کوم ځان سره وړي دا هغه یا کم شوا یا هغه رسیږي نه نو الله تعالی د دې په بنیاد باندې هغه ښکار حلال کو او بوج باندې په ګنټو باندې سفر کی 2 غنټه یا 4 غنټه کې مشکل هم نه پخي کارو تا سره خوراک کیم نه تا ته لوګي مشکلات نه پخي چې ته بیا مجبور شي چې باندې ښکار کوي همدا غرنګ د لارو د بازارونو وغیرہ صورت حال ده جعل الله جوړ کړی د الله تعالی الکعبه کعبه البیت الحرام کور د عزت کور د حرمت قیاما د پاره د قیام د ذریعہ د قیام للناس خلق د پاره والشهر الحرام او والشهر الحرام او میاشت د حرمت والهدي او جناور د قربانی والقلائد او هغه جناور چې پټي کې اچولي شي وي نشان زاده د قربانی دا ټول الله تعالی محرم کړی دي ذالک دا لتعلموا دې لپاره چې تاسو په شي ان الله چې بشکل تعالی يعلم خبر دې پوهیږي ما پغس باندې په سماوات چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض او هغه چې بزمکه کې دي وان الله بشکل تعالی بكل شیء په هر شی باندې علیم په هده اعلموا پوشی ان الله بشکل تعالی شدید العقاب سخت سزا ورکون کې ده وان الله بشکل تعالی غفور الرحیم معافی کون کې مهربان ده ما علی الرسول نشته په پیغمبر باندې الا مگرشتا البلاغ رسول ان په زور مسلمان اول دستا سن دي بلکې رسول دي باغی باندې والله اول تعالی يعلم بهيږي ما باغت باندې تبدون جتاسو ښکارا کوي وما او باغت تکتمون جتاسو پټوي قل او آیا لا يستوي الخبيث ندي برابر الخبيث ناپاک والطيب او پاک پاک او ناپاک دا سره برابر ندي
ولو او اگر کا اعجبک حیرانیتا کثرت الخبیث ډیرواله د خبیث د پلیتای فتقوا الله بس او یریږي د الله تعالی نه یا اولی الالباب اې د عقل خوندانو لعلکم دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ. یو صحابي پوښتنه کړې و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه چې زه د شراب خرڅوم او یا په خلکو باندې خرڅوم چې هغه مسلمانان نه دي نو آیا د هغه پیسې هم حرام دي؟ نو رسول الله تعالی جواب ورکړ چې د هر شی حرام دي. یعنی دې مراد دا نه چې شراب سکل حرام دي او کاروبار حلال دی. کم شی چې په خوراک کې حرامي د هغه کاروبار وغیرہ د هر شی به حرام دي. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تسالوا تپوس مکوي سوال مکوي عن اشیاء د ځنو شینو ان کچری تبدا خارشی لکم تاسو ته تسؤکم نخفب کی تاسو دا څه پختنه مکوي چې تاسو ته معلومه شي نو بیا به مخفقي و انو کچری تسالو تاسو تپوس کوي عنها د اغینا حين په داسې وخت کې ينزل القرآن او چې نازلېږي قرآن تبدلکم نخپل بخکار شي تاسو ته خپل وضاحت وشي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله د آیت نازل شو چې ولله علی الناس حج البیت چې الله د پاره د حج د بیت الله شریف من استطاع الیه سبیلا سوچ طاقت لري دلاره نیو صحابي پختنه کړه چې یا رسول الله هر کالی پیغمبر اسلام جواب ورنکو به تاسو کو چې هر کالی بیا جواب ورنکو به تاسو کو چې هر کالی نو رسول الله صلی الله علیه و سلم د ناراضگی او د غصې اظهار کو او ورته فرمایل چې کما ویلی وی چې هر کالی نو استاد وجنا دا تکلیف په نور خلق باندې هم ثابت شوی. همدغه رنګي د بنی اسرائیل کردارو چې غوا لاله کوي او غیزان د ګرانه نه بس الله حکم کړی دی بس موږ ډېر پختنه مکو. بیا مخکې تاسو اورئ ما جعل الله قد بتحقیق سرا سالها سوال کړو قوم یو قوم من قبلکم تاسو نه وړاندې اچھا یو گاڑی ده 58 32 نمبر ده الله ر بند کړی ده 58 32 نمبر گاڑی ده قوم یو قوم من قبلکم تاسو نه وړاندې ثم بیا اصبحوا شول اغي بها بغذری سرا کافران ما جعل الله ند جوړ کړي الله تعالی من بحیرتن د بحیرینا دا د دوی د اوخان نمونه یخو او دا اوخان به په بوتانو باندې د بوتانو پونم باندې به آزاد پر خودل او بیا په غیبه باندې بیل نمونه یو څلور قسمه اوخانو یو بحیره هغه اوخه بوا چې د هغه شودي بدینس کلی صرف بچی ته به ور کولې او د خپل بوت پونم باندې به آزاد پر خدا چې کني بس دا آزاد ده او د دې شودي بڅوک نه خوري ده پي بڅوک نه خوري او یو صاحبہ وا چې دا بند بوتانو پونم باندې سوارلې بدغه حرامه وا د بهيري پي حرامي وي د صاحبي به سوارلي حرامه او چې دې باندې بسوارلي نه کوي او یو وسیله وا هغه وا دغه نشان بداو چې اول ځلي هغه خد اوخه پیداو کی او دویم ځل مغه نه پیداو شي نبي هم د بوتانو پونم باندې هغه آزاد پر خدا او حام به هغه اوخو چې هغه مسلسل لس بچي به وشول نبي به د خپل بوتانو پونم باندې آزاد پر خدا نو هغه باندې سوالیم نه کول او هغه باندې به هغه نه به نور فائدې نه غستي ناغي نمونه ولا اشاره کړی دا او دغه نمونه دغه وخت کې نن سبا زمونږ په وخت خپل نمونه دي داغه مونږه خو دي چې دا داده او داده او دا منه ده او د استعمال مکوي او غیره ما جعل الله ندی مقرر کړی الله تعالی من بحیرتن د بحیره ولا صائبه او ند صائبه ولا وسیله او ند وسیله ولا حام او ند حام ان د دې او خانو چې کوم تاسو په خپل خیال کې حرام کړی دي دا ندی حرام کړی الله ولکن او لیکن الذين اغكسان کفروا چې کافران دي یفترون اغی تړي علی الله علی تعالی باندې الکذب درو واکثرهم او اکثر د دوی نه لا یعقلون عقل لري پوهیږي واذا هرکلا قیل جو الیشی لهم دویتا تعالوا چراشی الی ما اغشی طرف تا انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی و الی الرسول او پیغمبر طرف تا ورته وای چراشه د الله او د الله رسول خبر او منا نو دی به څه وای جواب کی قالوا بیا وای دوی حسبنا کافی د مونږ د پاره ما هغه شی وجدنا چې مونږ مندلی دي علیه پاغه باندې ابا انا پلاران خپل د مونږ د پلارو د نیکو ارسم رواج او طریقې نه پریدو کته ډیر ورته وای چې د الله او د الله رسول خبره ده نه ده خو دې وای شنه همغه دا نه پریدو دا به کړه شرک ته چې ابا پرستی کوي
او د ابا پرستی په مقابله کې د الله پرستی نه کوي د الله خبره نه مانی